په دې ترڅ کې ښاغلي او پیاوړي منلي شاعر یار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل یو شعر موږ ته وړاندې کړي. درنو خویندو او عزتمنو حاضرینو، په دې تودو خبرو کې ټولې خبرې زه تاییدوم چې د مشرانو وکړې، ډېرې ښې خبرې وي، علمي خبرې وي او د وخت خبرې وي. خو په تودو وړاندیزونو کې یو تود وړاندیز د حاجي صاحب فضل الرحمن د خبرو په لړ کې ماته راغی، هغه دا دی چې ډېرې ستونزې د پښتنو په وړاندې پرتې دي، خو یوه دا ده چې کوزه خوا ډېر افغانان نیول کېږي د عیسی د خوا نه، او هغه جیلونو ته کش کېږي، په زندانونو کې اچول کېږي. د دغه خبرې یو څه تپوس کول پکار دي ناستو کسانو د دغه حال نه، او هغه زموږ پښتانه چې کوزه خوا خو دغه مشران پښتانه خو اوس په حکومت کې دي، هلته دي، خو د هغوی د سوري لاندې زموږ افغانان نیول کېږي او جیلونو ته ټېرول کېږي. د دغه خبرې یو پوښتنه کول پکار دي. مننه. او دا یو لنډ شعر چې ما په انټرنیټ باندې او انګلستان کې یو ټولنه ده چې هغه مشاعره جوړه کړې ده د حمزه بابا د یو بیت په وړاندې باندې. نو بیګا مې دغه شعر ولیکه، هغو ته مې ولیږه او زه دغه شعر وایم، د دې غونډې دپاره بل کوم خاص شعر نه لرم. حمزه بابا وایي چې نن چې اشنا راته یادېږي د اختر مخه ده، او زړه ته د ډېرو حوادثو د لښکر مخه ده. زه وایم چې غشي له هرې خوا ورېږي، خیر کړي څنګه به شي، د هر افغان په کاله پېښه څه د شرخ مخه ده. ته د توبې او سجدې ټولې کعبې ته کوه، زما کعبه جانانه ستا د کاله ور مخه ده. زه د حالاتو دې نادودو ته یم فکر وړی، او په تورو لړو کې پرته د پېښور مخه ده. چې دا پردي لارویان څنګه په دې لاره راځي، چې دا پردي لارویان څنګه په دې لاره راځي، دا خو زموږ د کلي جونو د ګودر مخه ده. مخ په حجاب پلسترګور قاتلان بیا راغلي، مخ په حجاب پلسترګور قاتلان بیا راغلي. څوک خپلني درته لوګی کړي د نظر مخه ده، او کډې باریږي له اسمانه تندرونه اوري، کډې باریږي له اسمانه تندرونه اوري. په خوړو دوړو کې په خوړو دوړو خړه پړه د خیبر مخه ده. زمون په کور د غمغدۍ را لګېدلې یاره، زمون په کور د غمغدۍ را لګېدلې یاره، په وینو سره د پښتونخوا د لر او بر مخه ده. مننه.